بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو امید لرم چې ټول به روغ او جوړ وئ. ملګرو په نن ویډیو کې یو ډیره زبردست او ښایسته طریقه درته ښیم چې څنګه کولی شئ په خپل کمپیوټر، فلش، میموري کارډ او یا نورو ډیوایسونو کې چې ستاسو څخه تصویرونه یا ویډیوګانې ډیلیټ شوي وي په ډېرې اسانۍ سره پیدا کړئ. د دې لپاره زه په خپل کمپیوټر کې یو پروګرام لرم چې مخکې نه د ما په کمپیوټر کې دلته موجود دی. تاسو به دغه ریکوري څنګه پیدا کوئ دا په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو ته ښایم. خو را به شئ دلته د ریکوري باندې به ډبل کلیک وکړئ. یو ریکوري کی ده او یو سیټ اپ دی. د سیټ اپ څخه موږ کولی شو چې دغه ریکوري په خپل کمپیوټر کې موږ تاسو انسټال کړو. کله چې دې ډبل کلیک وکړئ تاسو ته میسیج درکوي، دا به یس کوئ. د یس نه وروسته به تاسو دلته بیا په د نیکسټ باندې کلیک وکړئ، بیا به دلته چیک ولګوئ او بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ. دا به بیا نیکسټ کوئ او بیا به یې نیکسټ کوئ. بیا به دلته په د کریټ ډیسکټاپ باندې کلیک وکړئ او نیکسټ او بیا به دا انسټال کړئ. تر هغې به دا انسټال شي موږ او تاسو کولی شو چې دغه ریکوري په ذریعه نه خپل کوم ډیلیټ شوي فایلونه چې د هغه په اسانۍ سره پیدا کړو. دا د چیک ما په دې خاطر لګېدلې ده که چیرې دا زه فینش کړم نو ریکوري به موږ او تاسو ته سټارټ شي. ریکوري په کوم وخت کې پکارېږي؟ هغه وخت چې کله موږ او تاسو فایلونه پیدا کړل په هغه وخت کې د دې ریکوري کې ضرورت پیدا کېږي. نو کولی شئ چې دلته دغه اکسپټ کړئ او دې نه وروسته دا اوکې کړئ. کله چې اوکې کړو ریکوري دغه د سټارټ کېږي. ریکوري سټارټ شوله. په لومړی کې تاسو ته دغه ټیپس درکوي یا معلومات درکوي د ریکوري په اړه. نو کوم فلش یا کوم میموري کارډ یا د کمپیوټر په هارډ ډیسک کې چې ستاسو څخه فایلونه ډیلیټ شوي وي، زه راځم دلته یو فلش د ما سره په دې کمپیوټر کې دی، هغه به زه داسې پرمیټ کړم. یعنې په دې کې ما سره ډیټا ده، پرمیټ باندې به کلیک وکړم او بیا به سټارټ باندې کلیک وکړم، اوکې به یې کړم. نو دا به ډیلیټ شي، یعنې پرمیټ به شي په دې کې چې کوم فایلونه شتون لري. او د دې څخه وروسته به زه دغه بېرته بیا ریکور کړم. دغه د ټول فایلونه په دې کې ختم شول. راځم دلته ریکوري ته. ریکوري کې تاسو څه ډول فایلونه پیدا کول غواړئ؟ یعنې پاست فایل سرچ دا کم فایلونه پیدا کوي، کمپلیټ فایل سرچ او پاست پرمیټ ریکور، کمپلیټ پرمیټ ریکور. نو موږ تاسو دغه یو اس بي په خپله پرمیټ کړله. نو پرمیټ باندې به دلته کلیک وکړئ. د پاست باندې کلیک ځکه مه کوئ چې دا بیا ټول فایلونه نشي درته پیدا کولی. د کمپلیټ پرمیټ ریکور باندې به کلیک وکړئ، بیا به نیکسټ باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته دا اوکې کوئ. کله چې دا اوکې کړلو دلته تاسو هغه خپل کوم یو اس بي چې دی هغې باندې کلیک وکړئ او بیا دا نیکسټ کوئ. کله چې دا نیکسټ کړو بیا هم اوکې راځي. دلته تاسو ته وایي چې تاسو کوم ډول فایلونه په د خپل یو اس بي کې پیدا کول غواړئ. زه ورته وایم چې زه یوازې تصویرونه پیدا کول غواړم. د منفي علامه باندې کلیک وکړئ، دلته نور شیان هم راځي، هغه به تاسو نه انتخابوئ. او چې کوم ډول فایلونه ستاسو څخه ډیلیټ شوي وي هماغه ډول فایلونه تاسو کولی شئ دلته ورته انتخاب کړئ. لکه دلته زه ډاکومنټس کې هم څه نه څه فایلونه ورته انتخابولی شم او دا به موږ ته پیدا کوي. خو دلته زه دغه د چیک علامې چې کومې دي دا ټولې لرې کوم. ولې لرې کوم؟ په دې خاطر لرې کوم چې بیا وخت زیات نیسي. دا به زه ټولې لرې کوم. یوازې ګرافیک کې به د چیک علامه ولګوم. په ګرافیک کې بیا مختلف قسمه تصویرونو فرمیټونه دي چې دغه د ټولو فرمیټونو والا تصویرونه به موږ ته ډېر په اسانۍ سره پیدا کړي. نو دلته به سټارټ باندې کلیک وکړئ. کله چې سټارټ باندې کلیک وکړو نو دغه تصویرونه پیدا کېږي. خو ملګرو یوه خبره په یاد ولرئ چې دا لږ وخت نیسي. یعنې داسې نه چې تاسو وایئ چې فرض کړئ په 15 منټو کې دې دا پیدا شي. کله کله داسې هم کېږي چې 1 ساعت 2 ساعته وخت هم ونیسي. ولې چې دلته بیخي زیات فایلونه تاسو ته پیدا کوي. نو دلته یې موږ ته څه نه څه فایلونه وښودل. په دې وینډوز کې یو فایل چې دی هغه تر اوسه پیدا کړی دی دلته، او د اپریټینګ سیسټم اړوند چې کوم فایلونه دي هغه هم پیدا کړي دي، 4 فایلونه دي. او ټایم دلته حسابېږي چې په دومره وخت کې به دغه ریکوري چې دا ترسره شي. او لاندې تاسو ته سرچینګ یعنې کوم پلټنه چې ترسره کېږي په هغې کې به دومره شماره چې ده هغه اوړي او بالاخره به د موږ سرچ چې دی هغه پای ته ورسېږي او بیا به موږ ته یو وینډوز راکړي. هغې وینډوز کې به موږ تاسو فایلونه انتخاب کړو. که چیرې ریکوري کی غوښتله نو د دې ځای څخه به ریکوري کی ورکړو او فایلونه به خپل کمپیوټر باندې سیو کړو. نو دا طریقه ده چې تاسو کولی شئ په دې طریقې سره په ډېرې اسانۍ
خپل د کمپیوټر ډیلیټ شوي فایلونه پیدا کړئ او بیرته یې ترلاسه کړئ. نو که ویډیو مو راسره تر اخره لیدلی وي د موږ د فیسبوک صفحه در سره تعقیب او د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ.